قبایل سره هغه جرم وکړو هغه جبر دی وکړو او پاتې پوسیا دی دغه خلکو مخشه کو او دا د کوم رهبران جوړ کړل دا پارلیمنټیرین چې موږ هغه ته ووټ د انضمام په حق شنه وویر میش هغه ته ووټ د صوبې په حق شنه وویر هغه د مو نمائندګون د قوم د تقدیر د پرانوي تو د هغه فیصله ومنلې قبایل د تباہ بربود کړل چیلنج در کوم برملا در کوم ریاست ته د پیغام ور کوم چې د دې سپینګری جرګه چنوي د آل قبایل لویا جرګه چنوي نه د جرګه منم نه د سپریم منم نه د نظام منم د تو دغه نظام نه ز الا بغاوت کوم چې ته د مو د مشر جرګه نه ومانه ته د مو د سپینګری جرګه نه ومانه تو د یوت جرګه تو دغه نظام چې دی دغه خلاف ز بغاوت آئینی کوم دا بغاوت د آئینی ده ان شاء الله زما مشر در سره تلم په والله در سره تلم یې کستا په دې نظام کې دا جرأت و چې زما د نور زمان سره کمپیر کوم زه د دې مشر د دې جرګې د ملک جلال سره کمپیر کوم زه ستا د مشر ستا د نظام د سردار اصغر سره کمپیر کوم د کعبې پر رب مې دا قسم وي د کعبې پر رب قسم خورم چې په قبایلیت باندې په خپل شناخت باندې په خپله جغرافیه باندې په خپله نظریه باندې په خپل نظام باندې ستا د مشر ستا د بیروکریټس ستا د ټیکنوکریټ ستا د مشر که چېرته زما مشر په دلیل باندې په جغرافیه باندې په نظام باندې په کلتور باندې په قبایلیت باندې ناکام شولیو په دې روډ یې مړ کا والله که درنه تپوس وکم باور در کوم انشاءالله جذبات نه دی دا د زړه درد دی دا درد بیانوم هغې خلکې ته چې چا زما جرګه تباه کړې دو چا چې زما د دې جرګې زما د قبایلیت اتفاق شا تباه کړی دی هغې ته زه پیغام ورکوم چې د خدای د پوره زما د مشر سره کېنوې سره جرګه شه که چېرته کې خبره کې وزن نه و که چېرته خبره کمزوري وه د 1.5 کروڑ قبایلو سوداګر وي میمنه او که چېرته کې دا هغه مشران چې په قومونو کې جرګې کوي ستا د لر پر وطن جرګې کوي نو د لر پر په غم کې اموخته کومه دا درته ویایم چې لر هم خیر خیریت دی بر هم خیر خیریت دی زما فاټا قبایلستان په وینو سور دی زما په فاټا په قبایلو کې غم دی د دې د غم د مداوې دپاره دغه جرګه موږ تشکیل کړې ده قبایل تحفظ مومنټ سوال کوي چې مشره د خدای او د رسول واسطه در کوم زه د سهولتکار یم زه درته پروګرام جوړوم زه درته جرګه ارینج کوم مشره دومره زور خو ته هم وکړه هغه متال دی چې یو یې پراتی وي حال پراتی وي غوڅکای پراتی وي زور خو ته هم پې وکړه سړی زه درته ویایم چې زه درته ماحول جوړوم زه د دوی چیلنج قبلوم زه خپل قبایلیت ژوندول غواړم دا بیا هم درته ویایم دا بیا هم درته ویایم چې زموږ ایجنډا فلحال د انضمام په خلاف تو چې دا انضمام والله بالله تعالی نه منم بغاوت کوم پر رب د کعبې مې دا قسم چې نه منم هغې نه پس دغه زما جرګه دې جرګې ته سوال کوم چې او جرګې تاسو د همت وکې تاسو د جرأت وکې دغه نوجوانان تاسو درته کېنوي داسې ورته ووایئ لکه نن چې زه درته ناست یم سټیج زه درته جوړوم پروګرام زه درته جوړوم میډیا درته راولم خلک درته راولم د روټۍ انتظام کوم احسان نه در باندې کوم نوکري کوم غلامي کوم د پښتونخوا غلامي نه کوم ستا په غلامي فخر کوم ستا په نوکري فخر کوم خو دا هم درته ویایم چې د خدای دپاره دوکه هم راسره کوه دغه جرګه